بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سمیع العلم یم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ وي. د ژوند راز دا پنځمه برخه دی. په دغه پنځمه برخه کې یو ځل بیا په هغو رازونو باندې خبره کوو چې هغه د ژوند لپاره ډیر زیات مهم دي او کولی شي چې د یو انسان ژوند بهتره کړي، بهبود ورکړي راولي. نو په تیرو څلورو سیشنونو کې هم په همدغو موضوعاتو باندې بحث کړی و. دا لړۍ به جاري ساتو. خدای دې وکړي چې په ژوند کې عملي شي او یو څوک ترې استفاده وکړی شي. اول موضوع دا دی چې ټول خلک خپلې انګیزې چې دي هغه له چاپېریال څخه اخلي. مثلا یو کس دی، شبکیره په خپل کتاب یو کن وین کې وایي چې زه ټورنټو کې وم او ټورنټو کې دوه ورونه وو. یو ورور چې و ډیر زیات شراب یې څښل، په مخدره موادو باندې اخته شوی و، ډیر زیات لکه ډیر بېخونده ژوند و. او بل ورور یې و هغه ډیر زیات ښه کامیاب تجار و، ښه ژوند یې درلوده، په خپل کاروبار کې ډیر زیات موفق انسان و. نو داسې وشول چې یو کس راغی د دواړو نه پوښتنه وکړه. اول یې هغه ورور نه چې مخدره موادو باندې اخته و، شرابي و، هغه نه یې پوښتنه وکړه چې یاره تا دغه د شرابو الهام د کورنۍ کې چې غالمغال کوي، خپله میرمن وهې، دغه د چا نه اخیستی دی؟ هغه ویل وایي دا مې د پلار نه دغه الهام اخیستی دی. ځکه ما پلار به هم شراب څښل، هم یې چې و مخدره موادو باندې اخته و. کله چې به کور ته راغی بیا به یې چې و موږ د مور سره به یې جنجالونه کول. دویم ورور ورته ویل چې تا دا الهام له څه څخه اخیستی دی چې ته ښه سوداګر یې، ښه ژوند لرې، کاروبار کې هم تر ډېر ځای پورې بریالی یې. هغه ویل ما هم دا الهام چې دی له خپل پلار څخه اخیستی دی. ګورې دوه ورونه دواړو الهام له خپل پلار څخه اخیستی و، دواړه په یو محیط کې تربیه شوي وو. نو هغه ورته ویل چې عجیبه دی، یو چې دی هسې مخدره موادو باندې اخته دی او ته چې دومره کامیاب، دا څنګه؟ هغه ویل وایي کله به چې ما خپل پلار لیده چې هغه به نشه کوله، مخدره موادو باندې استعمالول، مور سره به جنجال کوه، نو ما ویل چې کله زه لوی شم زه به هېڅکله دغه کارونه نه کوم. هغه کارونه مې چې پلار کول هغه ته مې څه ویل، هغه ما ویل چې زه باید په خپل ژوند کې څه شی کم منفي کم. نو ټول خلک چې دی له خپل چاپېریال، خپل محیط څخه الهام اخلي، خو دا الهام د ځینو لپاره مثبت وي او د ځینو لپاره چې وي منفي وي. موږ هڅه او تلاش باید دا وي چې هغه مثبت الهامونه چې کړو هغه واخلو. دویمه خبره دا ده چې هغه څه مو چې د ژوند د مدارجو اوج ته رسوي هغه مو پرځوي هم. یو ورځ یو ماشوم ګوډي پران جګوه، نو پلار یې هم ورسره څنګ کې ولاړ و یا ناست و، ځکه دغه پسرلي موسم کې چې دی خلک ګوډي پرون ډېر زیات جګوي. نو پلار یې ورته ویل وایي هغه څه شی دی چې دغه ګوډي پران چې دی دومره پورته رسولی دی. ګورې ګوډي پران ډېر زیات اوچت دی، هغه څه شی دی چې دا ګوډي پران دومره اوج ته رسولی، دومره په ټاپ کې دی. نو زوی ورته ویل چې دا خو تار دی که نه، دغه چرخه دی، تار دی چې دغه ګوډي پران دومره هغه ته رسولی دی، لکه اوج ته رسولی دی. نو هغه ورته ویل چې ښه اوس داسې وکړه دا تار پرې کړه. کله چې تار پرې کړ نو ګوډي پران ورو ورو څه شو، سقوط یې وکړ. نو پلار یې زوی ته وویل هغه شیان چې تا اوج ته رسولی شي هغه دې پرځولی هم شي. نو ښه خبره دا ده چې کوم وسایل له موږ سره دي، کوم موقف کې موږ یو، کوم وظیفو کې موږ یو، په کوم کاروبارونو کې موږ یو، هغې څخه ښه استفاده وشي. ښه استفاده هم ترې کېږي، خرابه استفاده هم ترې کېږي. خو که ښه استفاده وشوله هم به مو له ځان سره کومک کړی وي، هم به مو له نورو خلکو سره کومک کړی وي. دریم دا دی چې موږ په دفترونو کې یا په ژوند کې دوه ډوله خلک لرو. یو هغه دی چې د قرارداد لپاره کار کوي او یو هغه دی چې د زړه له تل نه کار کوي. یو ځل د فرانسویانو او جنوبي کوریا ترمنځ مسابقه وه. په خپل اول راوند کې جنوبي کوریا فرانسویانو ته په فوټبال کې څه ورکړله؟ ماته ورکړله. نو چې کله یې ماته ورکړله نو د فرانسوي ټیم یو مامور ویل چې اوخ دا خو والا ډېر زیات خراب کار وشو. وایي ولې؟ وایي دغه ماته به دې سبب شي چې ما نه قرارداد څه شي، قرارداد له لاسه وځي او بیا به دغه ټیم چې دی ماته بل قرارداد را نه کړي. ځکه لوبه ښه ونه شوله نو ټیم به وایي چې بل ځل ته چې دی نور کسان راولو او هغه به داسې کسان راولو چې موږ څخه بهتره وي. نو خفه په دې یم چې قرارداد مې له لاسه ورکړ. په ورته وخت کې جنوبي کوریا چې لوبه کوله
په دویم راوند کې جنوبي کوریا لوبه وبایلله خو خل ډیر زیات خوشاله وو لکه څومره تماشاچیان چې په ګراوند کې وو هغوی ډیر زیاتې چکچکې چې وي هغه جنوبي کوریا ته وهلې در حاله کې چې لوبه یې بایللې وه خو خلکو چکچکې ورته ډیر زیاتې وهلې نو کله چې جنوبي کوریا هغه لوبه ارزیابي شوله ولیدل شول چې جنوبي کوریا زیاتره هغه د لوبې ګډونوا هغه چې وو لکه لوبغاړي چې وو هغوی د قراردادونو لپاره لوبه نه کوله هغوی د وطن لپاره لوبه کوله هغوی هغه د هیوادنۍ مینې لپاره چې کول لوبه کوله نو ځکه کله کله لوبه ګټل پکار وي کله کله چې دی هغه موږ وایو چې زړونه ګټل پکار وي په دغه لوبه کې چې جنوبي کوریا وګټله دوی ډیر زیات زړونه ګټلي وو ځکه دوی د زړه له تل څخه لوبه کوله او فرانسویانو په اول راوند کې چې لوبه کوله هغه د څه لپاره کوله د قراردادونو لپاره کوله اوس که موږ مثلا اداري ژوند ته راشو ځینې کسان دي چې هغوی مثلا هغه جاب ډسکرپشن مطابق کار کوي لکه راځي سهار 9 نه تر 4 بجو پورې 9 نه تر 5 بجو پورې یا په اوسني روټین کې د 2 بجو نه تر 1 بجې پورې کار کوي خو ځینې بیا داسې خلک دي چې د قراردادونو جاب ډسکرپشن ډیر زیات خیال نه ساتي هغوی وایي چې دا مسؤلیت ماته راکړ شوی دی تر څو مې چې دغه کار نه وي خلاص کړی نو هغه وخت چې 9 نه 5 پورې یا 9 نه 6 پورې یا 2 نه تر 1 بجې پورې دغه مهم نه دی زه چې کوم زه فقط کار کوم د ځان لپاره کوم د ادارې لپاره کوم او د خپل خلکو لپاره کوم بل موضوع دا دی چې خودخواهی څخه باید تیر شو لکه ایګو چې موږ ورته وایو ځینې خلک چې دي ډیر زیات په خپل هغه ایګو خودخواهی کې چې کېږي غر کېږي یو ورځ یو رئیس خپل مامور ته ویل وایي هلکه تنخوا کې د انکریمنټ راولم که رای نه ولم انکریمنټ غواړې او که نه غواړې هغه ورته ویل وایي یاره سخت انکریمنټ غواړم شپه ورځ چې لمونځ کوم دعا کوم بس خدای ته په سجدې پروت وم چې یاره که په دغه میاشت کې مې دا تنخوا جګه شي او خدای څخه مې یوازینۍ هیله م همدا دی چې تنخوا مې جګه شي نو رئیس ورته ویل اوس دی خو تنخوا نه جګوم هغه ورته صاحب بارې خو تا پوښتنه وکړه تنخوا کې جګوالی غواړم که نه غواړم وایي ته خو یې ما نه پورته خلکو ته څه شی کړی دی خواست کړی دی پورته خلک مطلب دا دی چې خدای پاک ته دې خواست کړی دی نو چې خدای پاک ته دې خواست کړی دی نو اوس چې دی زه د تنخوا نه جګوم دا خواست باید ما ته کړی وای نو چې د خدای څخه دې وغوښتل اوس چې دی انکریمنټ نشته دی یعنی ته اوس وګوره چې دومره په خپل خودخواهۍ کې غرق شوی و چې هغه یو قسم روخه یا کینه ورته پیدا شوله چې څنګه امام مامور ایدې په ځای چې ما څخه هغه وغواړي انکریمنټ وغواړي هغه د خدای څخه چې شی کړ خدای څخه انکریمنټ وغوښته راځو بلې ته چې ځنه بېځایه بېخونده بوختیاوو څخه سړی باید ځان وساتي هغه بوختیاوې چې لکه سړي ته هېڅ ګټه نه رسېږي یو مشهور روسی ناول لیکونکی دی چې قصې به هم لیکلې ناولونه به هم لیکل الکساندر سولزنیسن دی د روسانو نومونه یو څه ما لپاره به سخت وي نو الکساندر سولزنیسن چې و د دغه په هغه وخت کې چې د په روسیې کې ژوند کوو د خپلو خلکو ژوند چې در لیده نو یو څه چې شوی و د خلکو ژوند څخه ډیر زیات لکه ناخوښ و چې لکه د موږ خلک چې د فقر دی غربت دی خدمات نشته دي نو دغه دردونه به په خپلو قصو خپلو ناولونو کې چې شی کول رانغښتل او په دې اړه به قصې چاپولې نشریدلې نو یوه قصه دوه قصې درې قصې یو ناول دوه ناول بالاخره د روسیې د وخت حکومت مجبوره شو چې دی له هیواد څخه وشړي ورته ویل ګوډ بای وطن څخه چې شه وطن څخه وځه نو دی بیا لاړه امریکا ته لاړه امریکا ورته پناه ورکړله هلته اوسېده نو خو ده بیا هم خپل کار پرې نه ښوده لکه همالته به یې خپلې قصې لیکلې ناولونه به یې لیکل ادامه یې ورکړله نو دا یو وخت داسې وشو چې په 1982 کال کې د می په میاشت کې واشنگټن کې سپینې ماڼۍ دا یې راوغوښته چې ده ته یو ډېره زیاته لویه جایزه ورکړي ځکه سړی د کار سړی دی ښه ناولونه لیکي او په همدغه قصو ناولونو باندې ملک څخه هم شړل شوی دی نو دی چې کله هلته راغی امریکا ته کله چې دا دعوتنامه ورته راغله چې ته سپینې ماڼۍ ته دعوت شوی تا ته هغه انعام هم درکول کېږي ایوارډ هم درکول کېږي خو دې څنګ کې به
د امریکا د وخت له ولسمشر څخه سره 15 دقیقې یو ملاقات هم ولري. نو خبره چې د جواب چې شو که اوس مثلا داسې یو کس سپینې ماڼۍ ته دعوت شي بیا ولسمشر ورسره 15 دقیقې ملاقات هم ولري نو هغه به څومره ډیر زیات خوشحاله وي یعنی په جامو کې به نه ځایږي. خو د الکساندر جواب سپینې ماڼۍ ته څه شو The lifespan at my disposal does not leave any time for symbolic encounters. ګوري یو جالب شی دلته لیکل دی does not leave any time for symbolic encounters. ماته لکه ما بوختیا وي ماته دې اجازه نه راکوي چې زه په سمبولیک غونډو کې برخه واخلم. نو دی په خپل ناول لیکلو کې دومره زیات غرق شوی و چې هغه سپینې ماڼۍ ته تګ یم چې کړ سپینې ماڼۍ ته تګ یم پرېښوده ځکه ده ویل که زه سپینې ماڼۍ ته لاړ شم نو هغه وخت چې زه د ناول لیکلو لپاره لرم د خپل ملت دردونه پکې انعکاسوم هغه وخت کې دی چې کم د لاسه ورکړم. نو تاسو به لیدلي وي ځینې دوستان شاوخوا دي چې ډېر زیات بېځایه میلو کې برخه اخلي بېځایه غونډو کې برخه اخلي او داسې غونډې یا داسې میلې وي چې نه یو خوا تفریحي دي چې مثلا که سړی کوي د ځان د خوشحالولو لپاره یو داسې دي چې ته دومره په میلو کې غرق شي چې هغه خپل اصلي کاروبار در څخه پاتې شوی وي خپل اصلي ژوند در څخه پاتې شوی وي هغه خپل هغه تقویتي برخه در څخه څه شوي وي پاتې شوي وي. نو داسې باید ونه شي. کومې بوختیاوې هم لرو هغه باید داسې بوختیاوې وي چې هم موږ ته ګټه ورسیږي هم لکه ټولنې ته ګټه ورسیږي یو څه ورکې وموندلی شو. بله خبره دا ده چې باور رامنځته کول ډیر زیات ضروری دی. باور یوازینی شی دی چې په ډیر استعمال سره په ډیرو کولو سره په ډیرو تطبیق سره زیاتیږي کمیږي نه. یعنی باور داسې شی نه دی چې هغه د کم شي باور چې شي کېږي هغه زیاتیږي ورځ تر بلې زیاتیږي او مخکې ځي. او مونږ تاسو په داسې یوې ټولنه کې ژوند کوو چې هلته هغه باورونو چې دی سخت سر خوړلی دی لکه ډیرو زیاتو شیانو سر خوړلی اقتصاد خوند نشته دی د خدماتو خوند نشته دی تعلیمي ډګرونو خوند نشته دی خو هغې څنګ څنګ کې چې هغه ډیره زیاته ضربه یې لیدلې هغه چې شی دي هغه باورونه دي. او دا باورونه چې دي دا هر ځل چې شی شوي دي لکه مات شوي دي موږ له احساساتو سره چې شی شوي دي لوبې شوي دي. زه به تاسو ته دوو کسانو قصه وکړم. مخکې خو مثلا خار وړوکی و یو کس کلی نه راغلی و دلته په ښار کې چا بټوه ووهله نو چې بټوه یې ووهله نو هغه کیسهبور چې کله بټوه پیدا کړله هغه بټوه یې خلاصه کړله نو بټوې کې داخل کې ولیدل چې پیسې مشته دي خو هغې څنګ کې لیکل شوي دي چې یو دعا وه. نو دغه دعا لاندې لیکل شو چې که چېرته ایما بټوه ورکه شي که چېرته هېڅوک هم تر هغې پورې ایما بټوه نشي وهلی تر څو پورې چې دغه دعا ایما په بټوې کې وي. نو هغه بیا سهار راغی دا کس یې را پیدا کړ وایي دا تا بټوه مې چېرته موندلې ده کیسهبور ورته ویل دا واخله. نو کله چې شاوخوا نور کیسهبوران خبر شول نو ډېر زیات په د کیسهبور چې بټوه یې وهلې وه په ده باندې ډېر زیات په غوسه ورته ویل هلکه تاسو داسې کار دی ولې وکړ بټوه څومره په سختۍ دې پیدا کړه بالاخره دې ورته واپس کړه. ویل وایي انډیواله خبره داسې وه چې زه خو د بټوې غل وم د باورونو غلې نه وم ځکه د هلته هغه دعا لاندې لیکلي وو تر هغه پر چې ما په بټوې کې دغه دعا وي ما بټوه څوک نشي وهلی نو که هغه بټوه ما وهله هغه پیسې مې اخیستلې نو دغه سړی په خپلې هغه دعا باندې چې شی کېده بې باوره کېده. نو زه یې د څه شي غل وم زه یې د بټوې غل وم خو د باور او د ایمان غلې نه وم. نو څومره مو چې وس کېږي باید باورونه چې شی کوو باورونو ته وده ورکړو ځکه د باور داسې یو شی دی که یو ځل یې له لاسه ووته بیا چې دی راټینګول یا اعاده یې چې دی سړي ته حیثیتي ډول باندې هم ډېر زیاته قیمت تمامېږي او مالي لحاظ باندې هم چې شی کېږي ډېر زیاته قیمت تمامېږي. یو بله قصه هم دی چې دوه کسان په لارې کې روان وو یو یې آس درلوده یو پیاده روان وو خو د آس والا هم د پیاده لپاره یو څه ورو روان وو زه قصې به هم ورسره کوم. تر یو ډېر ځای پورې چې لاړل دغه آس والا د پیاده ته ویل وایي ته راځه دا ما آس ته راوخېږه زه به پیاده پسې لاړ شم ځکه ته یو ډېر زیات ستړی شولی ته پیاده روان وې. نو کله چې دا پیاده آس باندې کېناسته او آس یې همداسې چې شه ورکړله منډه ورکړله وتښتېده. نو دغه شاته کس ورپسې غږ وکړ وایي یا داسې وکړه چې چا ته دغه قصه ونه کې
چې ما تا سره ښېګڼه کړې ده. هغه ورته ولې وایي بیا به خلک نورو سره څه نه کوي، ښېګڼه نه کوي، مرسته به نه کوي. نو خدای دې وکړي چې موږ د داسې ډېرو خلکو څخه شمار نه شو. اتمه خبره دا ده چې تعلیم باید په محصول بدل شي. تعلیم باید په څه باندې بدل شي؟ په محصول باندې بدل شي. لکه مثلا یو سړی فارمسي ولوستله، د هغه زیاتره کار دا وي چې دواګانې څه رقم جوړې کړي، دواګانو ترکیب باندې پوه وي، د هغوی هغه ترکیباتو باندې. نو اوس سړي هغه ولوستله څه ورته وایي فارمسي ولوستله، خو دی اوس هم چې دی لکه بیا ځي هلته چېرته وظیفه اخلي، وایي والا چې دی یو وظیفه خو راکړه، لکه وظیفې پسې ګرځي او وظیفه یې چې شوي هغه نه وي، لکه فارمسي برخه نه وي، وایي یو اداري موقف راکړه. والکه نو تا نو دا ګوره فارمسي د دې لپاره ولوستله چې ته دوا جوړه کړی شي، چاته د څه شی وشي، چا یو محصول باندې خپله فارمسي چې شی کړي تبدیله کړي، خو ته لاړې بیا یې اداري موقف پسې. یا مثلا مونږ ام بي لولو، ام بي چې دی ام بي مونږ د دوو هدفو لپاره چې د ام بي کې برخه اخلو. یو دا دی چې ولا یو وظیفه راته پیدا شي چې اداري کارونه مو چې شي، اداري کارونه مخه شي، منیجمنت مخه شي. دویم ام بي د لپاره لولو چې مونږ یو تجارت وکولای شو. نو اوس زیاتره کسان چې مثلا ام بي لوستل دي هغوی تجارت نشي کولای، دوی د داسې تجارانو لاس لاندې کار کوي چې هغوی بیخي هغه تجارتي ایجوکیشن نه لري. نو یا مثلا کس آی ټي لوستلی دی، آی ټي لوستلی دی ویب سایټ نشي جوړولی، آی ټي لوستلی دی اپلیکیشن نشي جوړولی، آی ټي کړی دی هغه چې دی نشي کولی چې هغه خپله آی ټي چې شی کړي په یو محصول باندې بدله کړي. نو مونږ باید کوشش وکړو چې تعلیم چې شی کړو. او بل خبره داسې دی چې د مونږ تعلیم یې دې لپاره کوو یا ټولنه کورنۍ مو تعلیم ته دې لپاره هڅوي چې مونږ ژوند بهتره شي. اوس هغه کسان چې موږ په ټولنه کې دي او د هغوی تعلیم یې کړی دی خو هغوی روزګار ډېر زیات خراب دی، کار نشي پیدا کولی، خپله کوم کار نشي شروع کولی، هغه یو ځل بیا په څه شوي دي په خپل کور باندې تاوان شوي دي. نو اوس کورنۍ څه وایي؟ وایي خو په دغه باندې مې 14 کاله درس ولوسه، 18 کاله مې درس ولوسه، 18 کاله مې چې دا یو مستري ته ورکړی وی، یو نجار ته مې ورکړی وی، یو آیسکریم والا ته مې ورکړی، اوس به یې دنه یو ښه مستري، یو ښه نجار، یو ښه آیسکریم خرڅونکی چې شوی و جوړ شوی و. نو مونږ تحصیل یافته نسل نه یوازې دا چې د خپل ځان لپاره، خپلې کورنۍ لپاره د هغوی د ژوند د پرمختګ سبب شو، باید د ټولنې د نورو غړو لپاره د پرمختګ چې شو د بهبود سبب وګرځو. یو بل خبره دا ده چې په خدای باندې باور درلودل چې دی هغه ضروری دی، خو ټول کارونه باید خدای ته پرې نه ښودل شي. لکه ځینو شیانو لپاره چې دی د دوا ضرورت وي، ځینو شیانو ته د دعا ضرورت وي، خو په ځینو شرایطو کې چې دی د دعا او دوا څنګ کې باید سړی خپل هم یو څه شی وکړي، یو څه همت وکړي. یو خطیب و، هغه د جمعې ورځې لپاره چې شی کول، سهار ناست و خطبه یې لیکله چې یاره زه نن جمعې لمونځ ورکوم، هلته باید خطبه ولیکم. په دغه وخت کې سخت طوفان راغی، داسې ته باید چې آسمان کې چاودنه شو، یو ځلې اوبه راخوشې شولې، باد شو، شمال شو، اوبه راغللې، ټوله منطقه یې چې کړله، ټوله منطقه چې دی اوبه ونیوله. کله چې ټوله منطقه اوبه ونیوله نو خطیب ویل وایي چې دا اوبه چې دی دا هغه ته نه رارسېږي، لکه جومات ته نه رارسېږي. اوبه خلک راغلل، خلک چې دی هغه په ځینو ملکونو کې لکه د میانمار او کمبوډیا، بنګلادیش، دلته خلک چې دی کورونو کې هم چې دی شاوخوا اوبه ډېرې دي، کښتۍ ساتي شاوخوا. نو خلک په کښتیو کې جومات ته راغله، وایي راخیجه خطیب صاحب، خطیب صاحب راخیجه. هغه ورته نه، ما باور دا دی چې خدای پاک به ما چې شی کوي ساتي. نو اوبه جومات ته راننوتلې، ته د تر منبره پورې ورسېدلې، بیا هم دغه سړي ویل چې نه زه هغه کېږم نه، زه خلکو سره په کښتۍ کې نه سپرېږم. بالاخره سړی چې شو، سړی اوبو ویوړ، سړی مړ شو. د هندوانو خبره خدای ته چې شو پیاري شو. نو سړی چې اوبو ویوړ، خدای سره ملاقات کېده، نو ده ورته ویل خدایه تا خو ما ته نجات را نه کړ، ځکه زه منتظر وم چې خدای پاک به ما ته چې څه کوي لاس را اوږدوي. نو خدای پاک ورته ویل وایي ما خو تاسو ته د نجات لپاره خلک راولېږل، کښتۍ مې راولېږله چې ته هغې کې باید سپور شوی وای،
خو تا بیا هم چې دی خپل هغه ته ادامه ورکړ چې نه زه همداسې چې شی یم یو دریم لاس به راځي او ماته به څه شی کېږي راوږدېږي او ما به د اوبو څخه وباسي. بل خبر دا چې ساينس چې دی ساينس عبادت دی. ساينس عبادت دی ځکه هر هغه کار چې نورو ته پکې خیر رسول کېږي، هر هغه کار چې نور ژوند چې دی لکه مونږ آیات شریف لرو هغه کس چې یو کس ووژه لکه ټول جهان چې وژلی وي، هغه کس چې یو انسان وژغوره لکه ټول جهان چې ژغورلی وي. نو تاسو به د پیری کیوري نوم اورېدلی وي. پیری کیوري دا چې به کله لابراتوار ته لاړو دا به په لابراتوار کې دومره زیات هغه و لکه په خپل کار کې غرق و، ډېر زیات به بوخت و. نو یو ورځ یو شاګرد راغی هغه په دروازې کې چې کله دروازه خلاصه کړه لابراتوار ته یې ولیدل چې کیوري چې دی هغه داسې فکر وکړ لکه کیوري چې په لمانځه ولاړ وي لکه یا د دعا په حال کې وي. نو غږ یې پرې ونه کړ 1 2 3 5 10 دقیقې خو آخر سړی ستړی شو چې ورنږدې شو ګوري چې هغه چې دی په هغه مایکروسکوپ او دغو شیانو کې چې شی دی سخت بوخت دی. نو هغه استاده ما خو فکر کوو ته به په دعا مصروف یا به لمونځ کوي، دا خو ته په د مایکروسکوپ یا په د لابراتواري کارونو کې بوخت دی. هغه ویل وایي داسې فکر وکړه چې زه اوس خلکو ته خدمت کوم، خلکو ته د نجات یو څه کوم، یو کیدای شي مثلا یو د نجات لپاره یو حل لاره راوباسم. نو دا هم چې کې حسابېږي په عبادت کې اوس حسابېږي. اوس همدغه د کرونا وایرس ورځ وګورو ټوله دنیا چې دی د ساینسدانانو لپاره مثلا په هغوی ته غوږونه سترګې دی چې اوس به د کوم ملک ساینس پوه هغه کوم ډول واکسین د دغه مریضۍ لپاره چې کوي را جوړوي چې هغې نه اوس ټول خلک چې شي مستفید شي. او بخښنه کول چې دی دا باید مونږ خپل عادت وګرځوو. بخښنه کول عادت باید په دې وګرځوو چې زه به د نازیانو وخت یو قصه دی چې نازیانو هغه د بندونو قصې خو ډېرې زیاتې هغه دي دردونکي دي لکه ډېر خلک چې دي ترې کړېدلي دي. یوازې هغه نه دي، یوازې یهودان نه دي، نور ډېر زیات خلک هم کړولي دي. نو 2 کسان د نازیانو په بند کې وو. نو چې هلته بند کې وو بیا دوی سره خلاص شول زندان څخه. چې شول زندان څخه دوی ووتل. نو کله چې دوی زندان څخه ووتل یو څه موده کومې ساحې کې چې دوی ژوند کوه یو بل سره به یې لیدل، خو یو بندي چې و د زندان هیڅ قصه به یې نه کوله، او بل چې و هره ورځ به چې سره کېناستل که چای به یې چې که کافي به یې چکله که د ډوډۍ به یې خوړله هغوی به د زندان چې کوله هغه بل کس به قصې کولې. هر ورځ به د نازیانو د ظلم قصې کولې، هر ورځ به هغه سختۍ او دردونه چې په دوی تیر شوي وو د هغوی قصې به یې کولې. نو دغه دویم انډیوال ورته ویل وایي وا انډیواله اوس خو د زندان څخه خلاص شولو، اوس خو چې دی هغه سختۍ نشته دی، که ته همدغو قصو ته ادامه ورکړې مطلب دا دی چې ته تر اوسه پورې په زندان کې، ته تر اوسه پورې د نازیانو زندان څخه نه یې وتلی، ته اوس هم د نازیانو د شکنجو لاندې. نو اوس خبره داسې دی که چا در سره بد وکړل، کومه سختی در باندې راغله، غمونه او دردونه در باندې راغلل، بس دا نور چې شته وسپارئ پاسته، تیر ته وسپارئ، ماضي ته وسپارئ. غمونه وو خدای خلاص کړل، دردونه وو خدای خلاص کړل، مریضۍ وې خدای خلاص کړلې، تشویشونه وو خدای خلاص کړل. اوس موږ باید په چیز کې ژوند وکړو، په حال کې ژوند وکړو، او د حال څخه باید څه وکړو، ښه استفاده وکړو. نو د نن ورځې موضوعات همدومره وو. خدای دې وکړي چې خوند مو ترې اخیستی وي دغو موضوعاتو نه. نو هیله دی چې دغه موضوعات چې دي لکه ما ویډیو له نورو دوستانو سره شریکه کړئ، زه به وګورم. نوري صاحب مخکې ماته ویلي و چې زه باید منځ کې کمنټونه چې دي ونه لولم، نو ما هم چې دی نن ونه لوستل. نو ټولو څخه ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ، کور مو آباد. د بیا لیدو په هیله.